سینما، تیاتر، سیمینار او کتاب هغه مهم شیان دي چې د هر چا په لاس او اختیار کې وي. دوی کولی شي د یوې ټولنې د میلیونونو انسانانو ذهنیت په هغه مسیر باندې بوځي چې دوی یې غوښتونکي وي، او ټولې رسنۍ د سینما او تیاتر اړوند راځي، یعنی په هغې کې هم دا ځواک موجود دی. که موږ په نړۍ کې د یو ښه فکر لرونکي وو، د داسې یو فکر لرونکي چې هغه د بشر او د بشریت د نجات په خاطر باندې وي، او بیا دغه وسایل په اختیار کې ولرو، موږ کولی شو نه یوازې د خپلې ټولنې بلکې د نړۍ د میلیونونو او میلیاردونو انسانانو ذهنیتونه په هغه مسیر باندې بوځو چې هغوی هم د بشر او بشریت لپاره مفیدترین انسانان واوسیږي. په نړۍ کې ډېر ادیان او ډېر افکار شتون لري، خو اکثریت یې د بشریت د نجات لپاره کار نه کوي. ډېری یې تر ډېره حده پورې ظاهرا هغه فعالیتونه ترسره کوي چې هغه د انسانانو د ژغورنې دپاره وي، خو ځینې داسې کارونه هم کوي چې اصلا د انساني کرامت سره نه ښایي. دوی په مخفي شکل باندې د انسان سره په ډېره لوړه کچه باندې دښمني او زیاتی کوي. که موږ فکر وکړو، په نړۍ کې ډېر کم اقلیت داسې کسان شته دي چې هغوی د بشر او بشریت د خدمت لپاره دومره هڅه او کوشش کوي چې حتی د خپل سر قربانۍ ته حاضرېږي. تر ټولو ښه فکر هغه فکر دی چې حد اقل انسان دومره ښه شي چې د ځان د ګټې په خاطر باندې بل چاته ضرر ونه رسوي. همدغه فکر باید تعقیب شي. که دا فکر په لوړه کچه باندې په نظر کې ونیول شي، نو د دې فکر لرونکي انسانان دومره مخلص انسانان دي چې هغوی د نورو د نجات په خاطر باندې خپل ځان او خپل سر فدا کوي، او دا د اخلاص یوه لوړه درجه ده. که موږ د نړۍ ټول نفوس چڼه وهو، نږدې د 8 میلیارده انسانانو څخه ډېر یو کم اقلیت د دې فکر لرونکي انسانان موجود دي. او دا چې دغه 4 موضوعات ما لیست کړل، د دې سره زما خاصه لیوالتیا ده، او د دې پر ریشه پوهیږم چې څومره مؤثر تمامېدلی شي. نن چې دغه 4 واړه شیان تر ډېره کچې پورې د نورو په اختیار کې دي، زما او ستا د ټولنې د اکثریت نفوس افکار هم د دوی په اختیار کې دي، او پر هغه مسیر باندې چې دوی وغواړي روان کړي دي، او په راتلونکي کې هم په هغه مسیر باندې چې دوی غواړي روانوي. راځئ چې د یو ځوان او د یو هوښیار قشر په توګه باندې د دغې وسایلو اختیارات په خپل لاس کې ولرو، او د داسې یو ښه فکر مسیر تعقیب کړو چې هغه د بشریت د نجات لپاره هڅه او کوښښ کوي، او د دې وسایلو په استفاده کولو سره د بشریت لپاره مفیدترین انسانان واوسیږو.